درنو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو تر راتګ وروسته لومړی درنه مرګ ژوبله د.عش ډلې په زابل ولایت کې 18 طالبان وژلي. د افغانستان له ختیځ څخه سویلي ولایت زابل ته د .عش ډلې د فعالیتونو د غځېدو تازه راپور ورکړل شوی دی. کابل نیوز تلویزیون ویلي چې نن د سویلي ولایت زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د طالبانو 18 جنګیالي د یادې ډلې په یو کمین کې وژل شوي دي. سرچینې د پیښې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په نښته کې 3 د.عش وسلوال هم وژل شوي دي. طالبانو د دې نښتې خبر رد کړی دی، خو کابل نیوز وایي سرچینو یې دغه خبر تایید کړی دی. څو ورځې مخکې یو افغان خبریال میرویس افغان چې طالب سرچینو سره نږدې اړیکې لري د طالبانو د خپلمنځیو ناندریو په اړه یو تلویزیوني مرکه کې وویل چې په زابل کې د طالبانو ترمنځ بدګمانۍ زیاتې شوې دي. د هغه په وینا په وروستیو کې طالبانو د خپلو لیکو نږدې 40 جنګیالي په دې ولایت کې له د.عش ډلې سره د یوځای کېدو په تور بندیان کړي وو. د.عش ډلې هم رسنیو ته د زابل د نننۍ پیښې په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د.عش ډلې مخکې هم طالبانو سره مرګونې او درنې نښتې کړې وې، خو د دوی له واکمنېدو سره د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د طالبانو خلاف خپلو وسلوالو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. طالبان بیا ټینګار کوي چې دا ډله کوم جدي ګواښ نه دی او دوی یې د مهارولو وړتیا لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت.